د چین شمال لویدیځ کې په یوې چاودنې کې 88 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې تېره شپه د چین د شمال لویدیځ په یوه رستورانت کې چاودنې لږ تر لږه له 31 کسانو خوږ ژوند اخیستی او 7 نور یې ټپیان کړي. په دې چاودنه کې چې تېره شپه چهارشنبې د غبرګول 31مه رامنځته شوه، د 6 ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی، خو د یوه هغه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. خپاره شوي انځورونه ښیي چې د اور وژنې لسګونه ډلې سیمې ته رسېدلي دي. دغه پیښه د چین د شمال لویدیځ لوري د نینګشیا د خودمختاره ولایت دینچوان ښار د استوګنې سیمې د فویانګ باربیکیو په رستورانت کې رامنځته شوې ده. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په یو پیغام کې سپارښتنه کړې چې د ټپیانو د درملنې او په مهمو صنعتونو کې د امنیت د څارنې او د خلکو د ژوند او مال د ساتنې لپاره باید ډاډمنې هڅې ترسره شي. د بیړنیو پیښو د مدیریت وزارت ویلي چې د چاودنې ځای ته له 100 ډیر کسان او 20 موټر لیږدول شوي. دغه راز ویل کېږي چې په سیمه کې د ژغورنې عملیات نن سهار پر ځایي وخت 4 بجې پای ته رسېدلي دي. په چین کې د ګازو او کیمیاوي توکو د چاودنو پیښې غیر معمول نه دي.